محسن داور لومړي وزیر ته څه وویل؟ د طالبانو په اړه تازه بیا څنګه حقیقتونه ښکاره شول؟ د ایران د قونسلګریو د بندېدو په اړه تازه څه ویل شوي دي؟ د دې ترڅنګ در سره دوه نور مهم خبرونه هم شریکوم، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. محسن داور وایي لومړي وزیر شهباز شریف ته مو د وزیرستان بلنه ورکړې ده. د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف نن خپل لومړی کاري ورځ پیل کړې چې پکې د اقتصادي چارو کارپوهانو یوه بیړنۍ غونډه کړې ده ترڅو د دغه هیواد مخ پر زوړ اقتصادي حالات ښه کړي. لومړي وزیر شهباز شریف په لومړۍ ورځ د ځینو اتحادي سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي چې پکې د ملي جمهوریت غورځنګ له مشر محسن داور سره هم د هغه په ځای کې لیدلي دي. د ملاقات وروسته له BBC سره خبرو کې ښاغلي داور وویل چې نوي لومړي وزیر شهباز شریف ته د وزیرستان د دورې بلنه هم ورکړې ده چې د ده په خبره ژر به د دوی په غوښتنه ښاغلی شریف د وزیرستان سفر وکړي. نوموړي وویل موږ ورته دا بلنه ورکړه چې وزیرستان ته راشئ، هلته به هر څه په خپله ووینئ، خبر به هم شئ او بیا به د هوارۍ لپاره هم ګام پورته کړئ. د ښاغلي داور په خبره له لومړي وزیر سره د علي وزیر په شمول د خپلو نورو زنداني ملګرو او تر تم شویو کسانو پر ستونزو هم خبرې کړي دي. ایران په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماټیکو استازولیو د فعالیت په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل شوي دي په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ویاند وایي دا مهال په افغانستان کې د ایران ټولې قونسلګرۍ فعالې دي. د ایران دولتي خبري ایجانس ایرانا راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته له قهرجنو اعتراضونو وروسته ایران خپلې ټولې ډیپلوماټیکې استازولۍ تړلې دي. خو د ایران د محصلانو خبري اژانس اسنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان سید خطیبزاده له قوله راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د ایران ټولې استازولۍ پرانیستې دي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته د هیواد په یو شمېر ولایتونو او پلازمینه کابل کې خلکو د ایران پر ضد قهرجنې مظاهرې وکړي. د دې اعتراضونو وروسته د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومته څخه وغوښتل چې د ایران د ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو امنیت ډاډمن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ایران د سفارت او قونسلګریو ودانیو ته هیڅ راز امنیتي خطر نشته. خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له افغان کډوالو سره د شوي ناوړه چلند د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. امریکا او هندوستان یو ځل بیا په افغانستان کې پر یوه ټول شموله حکومت جوړولو ټینګار او له دغه هیواد سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید اسټین او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د هند او امریکا وزیرانو په نامه یوه غونډه کې چې پرون جوړه شوې وه د هند بهرنیو چارو وزیر جي شنکر او د دفاع وزیر راجنات سنګ سره په یوه غږ د افغانستان نوی سرپرست حکومت وهڅول چې د ښځو او ماشومانو او لږکیو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته وفادار پاتې شي. د امریکا او هند د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز په افغانستان کې د یوه پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو د ټینګار ترڅنګ ژمنه وکړله چې د افغانستان په اړه به نږدې سلا مشورې ولري ترڅو ټول افغانان یوه ډېر ټول شموله او سوله ییزه آینده ولري. هغوی همدارنګه د افغانستان اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په اړه هم وغږېدل. دغه راز یې د افغانستان له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس پرېنږدي چې بیا افغانستان د ترهګرو په روزنتون بدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2593 نمبر پریکړه لیک کې د افغانستان په هکله راغلي دي چې د افغانستان خاوره باید هیڅکله د بل هیواد په ضد د بریدونو او ګواښونو لپاره ونه کارول شي، د ترهګرو په پناه ځای یا هم په روزنتون باندې بدل نشي، یا هم په هغه ځای کې او یا له هغه ځای څخه ترهګریز بریدونه طرح او تمویل نشي. د امریکا غږ د راپور له مخکې له دې د مخه د متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو استازو د یوې ګډې خبرپاڼې په خپرولو سره ټینګار کړی و چې د افغانستان سره د بشري مرستو دوام د طالبانو په کړنو او نړیوالو مکلفیتونو ته د دې ډلې په پابندۍ پورې اړه لري. دغه راز سرچینې زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د بشري کړکېچ په وړاندې اقدام د نړیوالو بشري قوانینو ته پاملرنه ایجادوي. د امریکا او هند بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو همداشان د اوکراین د کړکېچ په اړه او په هغه هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د سمدستي درېدلو باندې ټینګار او بحث وکړ او په یو غږ کې د ملکي وګړو وژنې وغندلې. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د روسي ځواکونو له لوري د ملکي اوکراینیانو د وژنو ریپورټونه ورکړل شوي دي. محمد ظاهر شاه
پاچا محمد ظاهر شاه په حرم شریف کې دا د 1950 زیږدیز کال انځورونه او د باچا د سفر په تړاو د عربی ورځپاڼې خبر دی. له هغو خلکو سره دې څښتن تعالی حساب وکړي چې د خپل قدرت او ځان ښودنې لپاره یې پر باچا له نورو تورونو سره یوه دا خبره هم غوټه کوله چې ګواکې خپله 40 کلنه واکمنۍ کې یو وار هم بیت الله شریف ته نه دی تللی. په هغه جهادي مشرانو او خلقیانو پرچمیانو کې ځینې یې لا ژوندي دي او باید د خپل هغو تهمتونو او ولس غولونکو خبرو له امله لږ تر لږه د ناخبرۍ پلمه رامخې ته کړي. زموږ ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به د روژې مبارکې میاشتې په وروستۍ کېدو دعا لوستله او له متعال رب به یې د تهمت له شره د ژغورنې غوښتنه کوله. او په پای کې هم دا به درته ووایم چې په 2020 کې سرخط ورځپاڼې د طالبانو په اړه یو لیکنه کړې وه چې واقعیت یې ویلي وه او که نه بیا تاسو په دې اړه خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. ورځپاڼه لیکي طالبان نه دي بدل شوي. پاکستان او طالبانو د پوځ بیرغ قانون او جمهوریت د له منځه وړلو طرحه چمتو کړې ده. سرخط ته رسېدلي معلومات ښیي چې د طالبانو امارت او د پاکستان استخباراتي شبکه له څه مودې راهیسې په دې کار کوي چې په افغانستان کې د اوسني حکومت تر ړنګېدو وروسته څنګه بیرته پخوانی امارت پر خلکو مسلط کړي. د پاکستان استخباراتي شبکې او پوځ د کویټې له شورا سره په ګډه د طالبانو د نوي حکومت لپاره یو منشور هم جوړ کړی دی چې د طالبانو له پخواني امارت سره چندان توپیر نه لري. هغه اسناد چې د باوري سرچینو لخوا سرخط ته په لاس ورغلي ښیي چې طالبان لا هم نه دي بدل شوي او اوس هم پخواني خوبونه ویني. په دغه منشور کې چې یوه کاپي سرخط ورځپاڼې ته په لاس ورغلې ده نه د ښځو حقونو ته توجه شوې، نه اردو په اوسني حالت پاتې کیږي او نه هم د افغانستان اساسي قانون او ملي بیرغ په خپل ځای پاتې دی. د طالبانو د امارت دغه منشور چې له څه مودې راهیسې په پنډۍ او حقانیه کې ورباندې د پاکستان استخباراتو او طالبانو کویټې شورا ګډ کار کړی دی، د دوی په خبره 14 میاشتې وروسته چې ګواکې امریکایان افغانستان خوشي کوي پلي کېدل به یې پیل کیږي. په منشور کې جمهوریت له منځه وړل شوی او پر هېواد به واک امیر المؤمنین چلوي. د ښځو حقونو ته هیڅ ډول پام نه دی شوی. اوسنۍ اردو به له منځه ځي، د افغانستان اساسي قانون، ملي بیرغ او ملي سرود هر څه به له منځه ځي او پر ځای به یې امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د طالبانو کمیسیونونه واک چلوي. سرخط ورځپاڼې ته د طالبانو دغه په لاس ورغلی منشور ښیي چې د ملي اردو پر ځای به یو مذهبي ځواک جوړیږي چې د ایران د حکومت په څیر شوراګانې به لري او هیواد به اداره کوي. د طالبانو او پاکستانیانو په دغه منشور کې ټاکنو ته هم ځای نشته. دوی دواړو دغه منشور حتی د امریکا له حکومت او هغې امریکایي ډلې څخه چې له طالبانو سره د سولې خبرې کوي هم پټ ساتلی دی. ډېره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو هم په دې اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ او لایک یې کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.